او ایماندارو والله بس رالو پمپ ته پټرول وتا چې دلته په امریکا کې ورته ګیس وای خو بس مونږ خو زیات تر پښتانه ګوري نو دا د چې پټرول ورته اچو ایماندارو دا براته وای چې په پاکستان کې د تیلو سره چلیږي په امریکا کې چې د نن د جمعې ورځ دا او دا چې د ریګولر چې کم تیل دی هغه 3.8 دی او هغه نه چې کم لک 30 دی هغه 4.3 دی او بیا چې وته پښتانه کم د جازونو تیل وای کنه هغه دی 4.8 لګبګ صحیح شو نو راځي چې تیل وته واچو دا راته لازمي وای چې ویډیو کم زینه ګوره یو پاکستان کې تیل سره چلیږي خراب کړي خو به یې مرګرو خو بس دلته په امریکا کې ټینشن نشته دلته یو ډالر تیل ګران شوی دی خو دلته سو غم نه کوي ولی ډالر دی مرګرو نو مرګرو دا نمبر چې تاویږي دا نمبر نه تاویږي دا ډالر تاویږي دراصل دا ګوري تاسو 9 لیټر تیل چې دی اوس واچلو شو گاډو کې او چې دی دا تقریبا 40 ډالر ور روان دي نو دا زماني مټنګه د گاډي تشوا او دا حل دی مرګرو نو تاسو څه کوي چې راځي په امریکا کې چې دی ډالر دی پی سی دی نو دلته راځي په امریکا کې نو دا غمونه به نه کوي چې تیل ګران شو بجلی ګران شو او ګیس ګران شو او بجلی لاړه او بجلی رااله نو دا ټینشنونه به دلته نه کوي کم از کم نو دا وګورئ شی روان دی اوس چې دی په دې کې 13 ګیلن رالو دا نیمه ټینکه وخه دا تیل ډیرس کی سم نواز شریف ته گزاره نه کیږي نو دا چې دی تقریبا 14.50 ګیلن چې دی پټرول رالل ګیس رالل او دا چې دی د 58 ډالر شو نو زئی مرګرو ویډیو چرته نه ګورئ لازمی براته وای ویډیو لایک کړئ شیر کړئ کمنټ کړئ الله پامان